بعض خلک دا خبرې کوي لکه د یو څو ورځو نه په دې نېټ باندې دا خبره چلیږي د بعضو خلکو چې وایي دا د پښتون ثقافت دی چې ده سره به رباب او منګې او رباب او دا سیتار او دا شیونه به وایي ده سره لازم پراته وي دا وایي جي د پښتنو ثقافت دی او بعض وایي زه مسلمان هم یم او زه پښتون هم یم او ځکه ما سره مسله او رباب دواړه پراته وي دا نظریه دا غلطه نظریه ده او دا غلط سوچ دی بلکې دا د پښتون قوم غلطه ترجمانی ده پښتون قوم یو غیرتی قوم دی پښتون قوم یو درون قوم دی پښتون قوم هغه قوم دی چې هغوی ته ډم ویل دا هغوی د ځان دپاره کنځلې شماري پښتون هغه قوم دی چې هغوی د سپکو اخلاقو نه د سپک خوی نه د سپک کارونو نه ځان لرې ساتي دا زه هغه اصیل پښتانه وایم اوس که څوک د پښتنو د دې لارې نه اورېدلی او پښتون کوي نو داسې بیا په تشه هوا لیږیا دی پښتون هغه پښتون دی چې باقي غیرتي پښتون د پښتو تاریخ راوالی د پښتنو پښتون هغه دی چې دی دینداری په دین ځان قربان کړی دی پښتون په الله میني پښتون د پیغمبر سره محبت کړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم د تلو کوشش یې کړی دی هغه جدا مسله ده که مولیانو ورته لار غلطه ښولې ده یا کمزوري ورته ښولې ده یا هغوی ورته بدعت ښولې هغه جدا مسله ده خو په هغه بدعتو باندې هم هغه دې دپاره تللی دی چې د هغه په ګمان کې دا د پیغمبر لاره ده او دا دینداري ده نو پښتنو ته ضرورت د دې دی چې دوی ته د دوی پیغمبر وښوی شي دوی ته د دوی صحابه کرام وښوی شي دوی ته د دوی د دین مشران وښوی شي ضرورت دې ته نه لري چې رباب ورته وښوی شي او ټنګ ټکور ورته وښوی شي په ټنګ ټکور باندې به امت څه مخکې لاړ شي یو امت چې په ډمتوب کې ورننوځي ته به دنه څه تمه کوي چې دی به تاله دنیا فتح کړي د کفارو غټې مشورې چې کمې شوي دي په دې باندې بعضو علماو کتابونه هم لیکلي دي خصوصا د یهودو چې کمې مشورې پوخا شوي دي پوخانۍ ویمه په هغه مشورو کې هغوی دا خبره کړې وه چې مسلمان داسې قوم دی چې په ده باندې موږ نشو زورور کېدی د تورې په زور یا د ټوپک په زور حل لار راوباسئ او جنگ جګړې پرېږدئ دا قوم دباو ساتل غواړي د دوی ځوانان تباه کول غواړي او چې کله د دوی ځوانان تباه شو د بوډاګانو او د ښځو نه به یې یره نه کې په امت کې هغه د سرمایه چې زموږ سره کمه ده او چې زموږ ډېر لوی امیدونه دي هغه سپین ګیري دي که ښځې دي ځوانان دي ښه نو دې ځوانانو سره څه وکړو دوه کارونه ورسره وکړي دوه د دې یهودو د دې دین د دشمنانو ډېر خطرناک چال دی او ډېر حده پورې هغوی دا په دې خپل چال کې او کامیاب شوي دي وایي څه دوه کار وکړو مشورې اخرنی اتفاق په دې دوو کارونو شو یو په مسلمانانو کې نشه عام کوي چې کله د دوی ځوانان په نشو تماشو کې شو نشهیز غریب تعالی په دې کې نه دی چې دین او اسلام او هغه غریب خو دې سره کار دی چې ته چرس یو سګرټ میلاو شو د هیروینو یو ستنه میلاو شوې د شرابو یو ګوټ وې او لوګې وې او اپیم وې سګرټ وې او دا قیسې وې هغه تعالی په دې کې دی چې هغه به د امت سوچ کوي دا نشهیز چې په لارو کوڅو کې پراته دي ځای په ځای په ملکونو کې به تا ته ښکاري زموږ په علاقو کې هسې دا نشهیز د دې نه خبر دی چې د امت څه حال دی د ځان نه دی خبر د امت نه څه خبر دی په دې کې خو کامیاب شو دویم به وایي دا کار وکوي په دوی کې به زنا فحاشي ډمتوب عام کوي د دوی رسېده پردو جنکو ته او د پردو جنکو رسېده دې هلکانو ته دا اسانه کوي دا امت ختم دی نو څنګه چلې وکړو پخوا به خلکو چېرته کلي کې به یو کور دوه چې هغوی سره به ټي وي و
دې کور دا چې ټي وي ورسره دی دوی به هم چېرته په هفته نیمه کې وي سی آر راوړو په کرایي هغه وي سی آر به هم په پټه راوړو او هغې ته بعض خلک کېناستو په پټه دا بعض چې وی ډمتوب او ستار او رباب دا د پښتنو ثقافت دی وادي وري زمونږ د مشرانو دی وخته پورې د نږدې وخته پورې که وي سی آر به راوړی شو نو هغه به جهرن به کته کېدو په پټه وي سی آر که به یې راوړو د هغې نه به یې کپړې تو کړي وي او ښه د شپې او په پټو کې او سم ولې په دې طریقې سره ځکه چې دا د معاشره کې سپک کار دی اوس د دین دشمن څه چل وکړو اوس وي سی آر ته څه ضرورت دی دا موبایل راواله چې څه دې زړه غواړي د هغې نوم پکې به راچوه وګورئ کم ځوان چې د جنکو په فتنه کې پرېوځي کم ځوان چې د پردو جنکو سره رابطې جوړې کړي کم ځوان چې په لاس سره زنا کوي او خپل شهوتونه پوره کوي کم ځوان چې د جنکو په تصویرانو راواوړي او دی نشه شي کم ځوان چې په فیسبوک او په یوټیوب او په نورو ویب سایټو کې او په نورو طریقو سره فحش فلمونه ګوري ستاسو څه خیال دی چې دی غم د دین سره دی دی نشه دی دی په جنۍ نوم شي پسې ګرځي دی په تصویر پسې ګرځي دی په فلم دی په سندره پسې ګرځي دی په ډنګ او کړنګ پسې ګرځي دی نشه دی ده چې دا کارونه نه یې کړي ده چې دا تصویران نه یې لیدلي ده چې دا فلمونه نه یې لیدلي په ده وخت نه پاس کېږي ده چې سندره نه یې اورېدلې په ده وخت نه پاس کېږي او د ډېر حده پورې دشمن زمونږ کامیاب دی د دې امت ځوانانو ته نظر وچورلوه یا په نشه کې اخته دي او یا په فحاشۍ کې اخته دي او په دې د پاسه بعض راپاسي وایي اوس ضرورت دی پښتنو ته چې دوی ته ډمتوب نور وښوی شي یعنی د دشمن چې کومه دسیسه او لار ده په دې کې ورله ښه کامیابي ورکړه ښې مخې ته بوځه نو چې دا کار لږ ډېر پاتې دی نو چې څه شي چې پوره شي نو زمونږ ځوان به بیا د ځان سره ستار به راغستی غاړې ته به پروت وي کته به ځي بره به ځي ستاسو څه خیال دی چې دی به تاله پلسطین ازاد کړي چې ګیټار کته وړي او بره وړي یا بعضو ته دې خیر وي په دې ایرپورټونو کې ما لیدلي زه پیر په دغه کې تلم سفر کې وم جاز کې نو اعلان وشي جاز راورسېدو خپل ځای ته او بس هغه دروازې مروازې کولاو شو خلک لڼ کې ودرېدو او لاهور کې کوزېدم هلته لاهور کې څه پروګرام وغیره تله زما نه مخکې یو پنجابی ولاړ دی هغه دغه ورسره دی ستار که رباب ورته وایي ګیټار ستار ورته وایي پښتو دا شی ورسره دی او په هغه دغه کې بند کړی پوره تابوت کې او دا شی داسې اوږې ته اچولی او کله پې د یو خوله وایي او د یو سر پې وایي ما ورته ویل لکه دا شی لکه تا ته بې لکه ځان څنګه ښکاري چې دا شی ته اوږې ته اچولی او ته کته ځې او بره ځې او ما ته وایي چې ما ته ځان هېڅ ولې دا خو زما شوق دی او دا ما خاص جوړ کړی دی او زه چې چېرته هم په سفر ځمه نو د ډوډۍ او د اوبو دې قصو سره مې دومره غم نه وي څومره چې د دې شي سره زما غم وي نو ما له خندا هم راله ما له افسوس هم راله خندا خو راله په دې راله چې دغه تابوت دغې شی اوږې ته اچولی دی او دومره بد ښکارېدو الحمدلله موږ ته بد ښکارېدو د ده په شان چې هغه ووایي ګوره څومره خوش قسمته دی څومره مزېدار شی ورسره دی او د ده سره بیا خبرې هم د دې کوي په ما یې راخرڅی او که ده راخرڅی او که څنګه د دې خلکو دا ژوند الحمدلله چې الله دې کې سوره ساتلي او الله د سړیتوب ژوند را نصیب کړی دا ګیټار او میټار او تمبل او منګې وه او یو شی وه او بل شی وه او دا جي فنکار دی او دا جي ډم وی ډم ولي ډم له وایي څه چل دی تپوس وکړه د اصیلو پښتنو نه اصیلو پښتنو ته ډم ویل د هغوی ته کنځلې کول دي په تاسو کې کم یو په دې راضي دی چې تاسو ته ډم ووایي زه درته دا ووایم که داسې په زورور سړي واوړېد او ډم دې ورته ووایي ګورې کیدای شي چې ساده نه وایي ډم یو سړي ته وایه
بلکې کله زموږ پښتانه چاله طعنه ورکوي وایي سره ځان یې دې ډم جوړ کړی دی راپسې دا طعنه ده دا کنځري دي پښتن هغه پښتن دی چې هغه غیرتي پښتن په غیرت مشهور دي پښتانه دا په دینداري الحمدلله مشهور دي نو د دې پیغمبر لار راونیسي د ده په نقش قدم روان شي کامیابي ټوله په دې کې ده لار جنت ته رسېدونکی هغه دا غیرت ټول په دې لار کې پروت دی ټول غیرت په دې کې دی او دا ټنګ ټکور او ډمتوب او سندرې د دې نه خپل ځوانان راتلونکی نسل او مسلمانان داتې لرې ساتئ نصیحت ورته وکئ چې د دې شینو نه ځان منع کوي او په خپله ټیم ځان لرې ساتئ دا بس دې سره داسې عادت شي که نه د دې ټنګ ټکور سره که کوم ځای کې ډز ډوزوري دی پاسي دا د پښتون صفت دی چې کوم ځای کې کړنګ کېږي دی به میدان ته کېږي دې د پښتون وایي د پښتنو دا تاریخ دی وایي دا چې د پښتنو کلتور دی دا ته پښتانه شرمې د پښتون کلتور دا دی چې هغه ګډېږي په میدان کې او هغه سندرې وایي هغه غریبي راکاږي دې سره چې دا چې کله ورسره څوک عادت شي دا د هغه نشه شي د هغه څه شي نشه شي دا مصري او غزلې زمونږ یو خپل د هغه دا قصه کوله موږ ته د یو کس قصې کوله د هغوی انډیوالو وایي هغه به دا ستار او باجه او دا ټولې به په جده کې اوسېدو او دا د جمعې په شپه به پروګرام اکثر دا پروګرامونه د جمعې په شپه کېږي په دې دیرو کې نو دې پکې ډېر مشهور دا شی به وو او دې سره به دا ټپې او مصري او دا شیونه به یې راښکودو بیا چېرته تبلیغیان ورونه پرې اورېدلي دي او دې ځان سره ګرځولی دا ګرځولی د دې شي نه توبه ویستې ده بیا زموږ د خپل دا وي چې طایف کې بیا یو کس وفات شو هلته اوسېدو هلته وفات شو نو لاسنیوي له بیا دا خلک روان نو موږ هم لاړو ځان سره هم دا سړی هم بوته او سپین ږیری مشر سړی دی او د دې شي ډېر وخت شوی چې توبه یې ترې ویستې نو یې موږ ورته په لاره کې دا وې جدې نه چې تلو چې ګوره ته به هلته خبرې به ته وکړې ځکه چې موږ خو کشران یو ته مشر یې او سپین ږیری او دغه نو ډاډګیري نه خبرې به ته زموږ د طرف نه هغوی ته وکړې او تعزیت به ته وکړي بیا هغوی چې صحیح وایي چې موږ ورغلو کېناستو دې ته موږ داسې کتو سترګو کې چې به شروع کوه او دا زموږ ډېره کمزورتیا دی چې ما بروز دا خبره کوله چې سړی په تعزیت کې 2 منټه نصیحت نشي کولی 2 منټه خبرې نشي کولی خیر وایي سړی هم په څه طریقه راسټارټ کړو چې اوس دا خبره وکړه بیا هغه وایي چې بس الله دې وبخي پخوا به موږ یو مصره کوله مصره نو هغه زموږ خپل ما ولې دا ګوته ونیوه داسې بوله تاو کړه ګوته یې داسې ونیوه چې موږ به مصره کولی ما ورته تاو کړه الله دې تباه وبرباد کړه دې ځي ته وګوره دې غم ته وګوره ته به مصره کوله دا د مصرو ځای دی وی چې بار ته راووتو وي ما ته وي چې دا غیر اختیاري زما د خولې نه وځي د دې شي نه مې توبه ویستې ده خو دا شی مې په رګ رګ کې ننوتی دی نو دا ډمتوب دا مصري دا غزلې دا الحمدلله زموږ کلتور نه دی زموږ کلتور ایمان دی غیرت دی سړیتوب دی د سړو خپل کردار دی د زنانو خپل دی الله سبحانه وتعالی دی د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي خصوصا دی الله د پښتنو حفاظت وکړي او الله سبحانه وتعالی دی په پښتنو کې چې کومه بې اتفاقي ده الله دې هغه ختمه کړي الله دې په پښتنو کې او د پښتنو په زړونو کې دې الله دې یو بل سره مینه محبت پیدا کړي که هغه د افغانستان پښتانه دي او که هغه د پاکستان پښتانه دي او الله دې موږ ټولو کې دینداري راولي او تقوا دې الله موږ کې پیدا کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.